د ملت غږ راډیو د ټولنیزو پاڼو درنو کتونکو بیا هم ښه راغلاست. زما سره د افغانستان د کرکټ بورډ اجرایي رئیس ښاغلی نصیب الله خان ولاړ دی. نصیب الله خان، اول مبارکي درته وایم چې د شپږیزه کرکټ لیګ په ښه کامیابه ډول سره ترسره شو. بسم الله الرحمن الرحیم. تر ټولو لومړی خو تاسو درنو لیدونکو ته سلامونه او نیکې هیلې وړاندې کوم او ښه راغلاست ته یم. تاسو ته د مبارک وي. دې کې یوازې اداره نه وه، دلته امنیتي ځواکونه وو، خبریالان وو، د میډیا ملګري وو، ټولو په ګډه هڅه وې چې دا نتیجه یې تاسو نن د بریا په شکل کولې ده. د نورو کلونو متفاوت دا ځل یې شپږیزه کرکټ لیګ ترسره شو. مخکې لوبډلې پلورل کېدلې، خرڅېدلې، خو دا ځل یې تاسو خپل په مالي لګښت مخ ته یوړئ. کوم هدف چې تاسو له دې لیګ څخه درلودی، آیا هغه هدف ته ورسېدلاست؟ الحمدلله 100% کې، ځکه چې تاسو که د ټیمونو پرفارمنس ته وګورئ، د لوبغاړو پرفارمنس ته وګورئ، تېرو لوبغاړو سره پرته، تېرو شپږیزو سره پرتله کوي، تېرو شپږیزو کې به څوک ځلېدل، چا نومونه به ډېر مخکې راتلل. څه کړل، الحمدلله ټوله په ټاپ پلیس کې چې راغلل هغه لوبغاړي دي چې یو ښه راتلونکی لري. مخکې چې به کله دغه ځوان لوبغاړي وځلېدل، هغوی به بیا ګوښه کېدل، هغوی ته به چانس نه ورکول کېدی. تاسو دغه لوبغاړي چې ځلېدلي دي، آیا تاسو مینوالو ته دغه زیر ورکولی شئ چې دغه لوبغاړو ته به په راتلونکي کې تاسو لوبې برابرې کړي؟ نه یوازې لوبې ورته برابروو، بلکې د تېر کوم لوبغاړي تاسو یې چې ځلېدل چانس په نه ورکړو. ډېر نومونه یې د ملي لوبډله کې چې اوس وګورئ، مثلا عظمت دی او نور احمد دی، دغسې قیس احمد دی، ډېر لوبغاړي دي. درویش رسولي، تقریبا موږ په وخت کې 18 لوبغاړو ډبیو وکړه نېشنل ټیم ته، نو نه یې هغو ته هم چانس ورکړ او دوی ته هم د ابدالیانو یو سیریز دی د څلورو هېوادو، هغه هم دی. د هغې نه وروسته بیا د ځوانانو اسیا کپ دی او همدغسې په تدریجي ډول به دوی دې ته تیاروي چې په راتلونکي کې ملي لوبډلې ته راشي انشاءالله. مینوالو ته که ووایاست راتلونکي کې د ملي لوبډلې لپاره چې دغه بغیر له دا څو سیالیو څخه چې یوه ټیسټ سیالي ده، درې ورځنۍ سیالي ده، له دوه ماسیوا نورې سیالۍ لرو. دو ماسیوا موږ د بنګلادیش سره پوره سیریز لرله، خو متاسفانه چې دوی سیاسي حالات ګډوډ شول کړي. موږ د ټول کال په دې تېر کړو چې هلته په هند کې میدانونه واخلو، ځان ته ویزې واخلو، دوی ته اسانتیاوې برابرې کړو. خو بیا هم د دوی سره خبر روانه ده، دوی ته ویلي چې باید 3 ورځنۍ لوبې راسره وکړي، همدغسې ویسټ انډیز ته. بیا د زمبابوې سره پوره ټور لرو، 2 ټیسټ دي، 3 ورځنۍ، 3 شل ورځې سیالۍ دي، همدغسې بیا چمپیون ټرافي ده پسې. دا چې زموږ اکثره لیدونکي د کندهار څخه دي، د کندهار کرکټ لوبغاړي دي، چارې نیمۍ مخ ته وړل سوي دي. تاسو بیا یادوري کړې وه چې دغه لوبغاړي موږ جوړوو، د هغه لپاره راتلونکي کال کې یا هم په روان کال کې کوم پلان لرئ؟ راتلونکي کال کې موږ اول ته پلان لرو چې هلته یې جوړ کړو. نور فکر کوم ټول افغانستان کې دومره په معیار جوړ شوی لوبغالی نشته لکه د کندهار. هم جیم لري، هم ګیسټ هاوس لري، اوس د ما په وخت کې اکیډمي جوړه شوه، پکې همدغسې میدان لري، ډېر ښه لوبه، هر شی یو کمپلیکس غونته دی. نو په تدریجي ډول موږ د هغه پلان ورته لرو، د څنګ کې یو اوول ګراوند چې ورته جوړ کړو په راتلونکي کال کې، هغه موږ په بودیجه کې نیولی دی. راتلونکي کې د کندهار کې به هلته موږ د ملي لوبغاړو سیالۍ ولرو؟ راتلونکي کې انشاءالله ضرور، ولې نه، هلته به یې ولرو. ډېره مننه. ډېره مننه.